د بلوچستان او ټي ټي پي تازه بریدونه طالبانو د پاکستاني ځواکونو یوه پوسته نیولې او خپل بیرغ یې پرې لګولی. جزئیات هم دلته وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. پاکستاني طالبانو بنو کې د پولیسو پر یوې پوستې خپل بیرغ حذف کړ. په پاکستان کې د خراسان دایرې په نوم یوې رسنۍ راپور ورکړی چې د 1404 کال په لومړۍ ورځ سهار مهال د ټي ټي پي وسلوال د پښتونخوا ایالت په بن ولسوالۍ کې د پولیسو یوه پوسته نیولې او خپل بیرغ یې پرې حذف کړی دی. په راپور کې د یوې امنیتي سرچینې له قوله لیکل شوي چې پاکستاني پولیسو په سیمه کې څو ورځې د مخه دغه پوسته له دې کبله پرېښې وه چې د وسلوالو شمیر پرې ډېر شوی او دوی یې نور د ساتلو توان نه درلود. سرچینې زیاته کړې چې د پولیسو شمیر د کموالي له کبله دغه پوسته مخکې له مخکې خالي شوې وه. همداراز سرچینو رسنیو ته ویلي چې د پښتونخوا ایالت د لکي مروت ولسوالۍ په نورنګ بازار کې ناڅرګنده وسلوالو د هاشم خان په نوم د پولیسو یو سرتیری پر ډز وژلی دی. د ټي ټي پي لخوا تازه خپره شوې ویډیو کې لیدل کېږي چې پېښور کې د پولیسو د یو مرکز ساتونکي په نښان ویشتونکي وسلې په نښه کوي. بلخوا د بلوچ بیلتونپالې ډلې یعنې BLA ویان جنید بلوچ په یوه خبرپاڼه کې ویلي چې د دوی وسلوالو د بلوچستان په کوهلو سیمه کې د پاکستاني ملیشو پر ضد دوه جلا جلا بریدونه کړي او پر لویه لارې لنډمهاله پلټنه هم ترسره کړې ده. نوموړي زیاته کړې چې د BLA ځواکونو د مارچ په 18مه د کوهلو او سبي ترمنځ د برق په سیمه کې پر لویه لاره د پلټنې پر مهال د لویس ځواک یو سرتیری ونیوه چې بیا وروسته یې بیرته خوشي کړ. د ویان په وینا په هماغه ورځ پاکستاني ملیشو د موټرو او موټر سایکلونو کاروان په بڼه د سیمې د نیولو هڅه وکړه خو ځواکونه نیولی و او برید یې پرې وکړ چې په ترڅ کې د پاکستاني ملیشو یو سرتیری هلاک او یو بل ژوبل شو. د بلوچ بیلتونپالې ډلې ویان وړاندې ویلي چې پرون د پاکستان پوځ یو ځل بیا برک ته څیرمه سیمې ته د ننوتلو هڅه وکړه خو ځواکونو یې پرې برید وکړ چې په پایله کې پاکستاني ملیشو ته یې درانه ځاني او مالي زیانونه واړول او پوځ مجبور شو چې شاتګ وکړي. تاسو په دې اړه څه نظر لرئ؟ کمنټ کې شریک او چینل هم سبسکرایب کړئ.